زما پیغام تا ته دی وروره، که چېرته ته په اروپایي هیوادونو کې هوټل لرې یا سټور لرې یا هر هغه شی چې لرې چې هلته تا ته خلک راتللی سي، فقط یوه غوښتنه له تا څخه کوم، هغه دا ده چې په دغه سختو شرایطو کې چې ته نن د خپل هیوادوالو لاسنیوی ونه کړې نو کله به یې کوې؟ پوهېږې تا ته دا زمینه الله مساعده کړې ده او یوازې ته یې انتخاب کړی دی. هغه څنګه موږ د قمر بکسونه لرو، دا بکسونه موږ لرو په جرمني کې. که چېرته وروره ته غواړې دغه بکس د قمر په خپل هوټل کې یا په خپل کافي خانه کې یا په خپل دکان کې یا په خپل سټور کې دا کېدې، نو هغه ورونه یا خویندې چې که غواړي یو سنټ هم خپل وطندارانو سره یا خپل مسلمان ورونو سره کومک وکړي، هغه یې په دې بکس کې وراچوي. باور وکړه په دې صدقه کې به ته هم شریکې. پوهېږې چې نن سبا د افغانستان حالات څنګه دي، نړۍ ترې لاس اخیستی دی، فقط افغانان مسلمانان یوازې پاتې دي، نور هیڅوک بغیر د خپل رب نه لري، ولې سترګې موږ او تاسو ته دي. راځئ په دغه سختو شرایطو کې په هره طریقه چې تاسو ته اسانه د خپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو. قمر بنسټ نمبر دی په سکرین تاسو ته ښکاري، فقط د سره رابطه وکړئ، نو انشاءالله چې کوم ځای کې ستاسو ځای وي تاسو ته به دغسې بکسونه هلته درلیږي او په خپل سټور، په خپل هوټل، په خپل مغازه، په خپل کافي شاپ چې کوم ځای تاسو ته بهتره معلومیږي هغلته دا بکس تاسو ایښودلی سئ. او هغه ورونه چې غواړي کومک وکړي، دغسې بکسونه د قمر مو مخ ته راتل د یو سنټ نه نیولی چې څومره اندازه کې ستاسو وس کېږي، فقط دلته اچوئ. انشاءالله د میاشتې اخره کې زموږ ټیم ځي، دا به راټولوي او افغانستان ته به یې رالیږي او افغانستان کې به موږ په دغه سختو شرایطو کې خپلو هیوادوالو ته بالخصوص د هیواد لرو پرتیو سیمو ته موږ انشاءالله دا رسو. ډېره مننه. کنټکټ نمبر یې په سکرین درته ښکاري، موږ سره رابطه وکړئ. الله مو خوشحاله او آباد لره. موږ سترګې په لار یو تر څو پورې لاس په لاس کې سره ورکړو او د خپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو. السلام علیکم ورحمة الله.